د کپتان اصغر افغان هغه مینه چې له افغانانو سره پاتې وه له خاورو سره خاورې شوه او ټول صمیمیت یې له لاسه ورکړ. اصغر افغان او کریم جنت داسې کار وکړ چې د افغان کرکټ د ټولو مینوالو زړونه یې وبایلل. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به درنو کتونکو تاسو ګورئ دا وختیاران پلس یوټیوب چینل. که چیرې تاسو د سپورټ او په خاص ډول د کرکټ مینوال یاست نو د کرکټ د تازه معلوماتو او خبرونو لپاره زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان کرکټ پخوانی او اوسنی لوبډل مشر اصغر افغان چې تل د خپلو مینوالو له لوري ورته په دې تور ښکنځلې کیږي چې ګواکې په لوبډله کې خپلوي کوي او ټول ورونه او دوستان یې لوبډلې ته راوستي دي. خو اصغر افغان بیا وایي چې دی د ملت لپاره لوبه کوي او د افغانستان لپاره خوښي د ده لپاره خوښي ده. دی وایي افغانستان د کرکټ د پرمختګ په حال کې دی او دوی به هڅه وکړي چې کرکټ ته لا پرمختګ ورکړي. اصغر افغان او کریم جنت له ایرلینډ سره په تیر سیریز کې په ټولو لوبو کې ولوبېدل چې د مینوالو له لوري ورته سختې ښکنځلې وشوې او د دوی د نه لوبېدلو غوښتنه وشوه. خو اصغر افغان بیا په خپل یوه ویډیویي راپور کې وویل چې دوی د افغانستان د کرکټ لپاره لوبېږي او د هیچ چا په کیسه کې هم نه دي. خو اوس تازه چې د کرکټ د مینوالو او د ټولو افغانانو غوسه یې راپارولې ده هغه دا ده چې کابو 2 ورځې وړاندې په پاکستان کې د کریم جنت واده ترسره شو. دغه موضوع د فیسبوک د کارکوونکو سر ټکی ګرځېدلی دی او خلکو په دې حق له غوسه او اندېښنه ښودلې ده چې ولې د یوه افغان لوبغاړي کور په پاکستان کې وي او هلته واده کوي، هلته اوسیږي، نور په افغان لوبډله کې لوبېږي. دغه خبره له تېرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې ګرمه شوې ده. خو اصغر افغان او کریم جنت د دې موضوع په تړاو تر اوسه پورې خپل سپینوی نه دی ترسره کړی. په دې هکله به نور وروستي معلومات هم له تاسو سره شریک کړو. له موږ سره اوسئ. دا لومړی ځل نه دی چې دا ډول موضوع رامنځته کیږي بلکې په وار سره دا خبرې راجګې شوې دي چې ولې د افغان لوبغاړو کورونه په پاکستان کې وي. د شهزاد محمد احمد شاه زرمتي، دولت زادران او یو شمېر نورو لوبغاړو کورونه په پاکستان کې دي چې احمد شاه زرمتي تیر کال خپله کډه کابل ته راوړه. خو د نورو ټولو لوبغاړو کورونه لا تر اوسه پورې هم په پاکستان کې دي چې کرکټ بورډ یې هم لا تر اوسه پورې غم نه دی خوړلی.